دوستانو نن به درته د دې په باره کې معلومات درکوم چې د ښځې کم سایز کې کوتک خوښیږي او دا غلط فهمي به هم زه ستاسو ذهن نه وباسم چې ډېر خلک وایي چې ښځه 10 انچه کوتک خوښوي او دومره خوښوي او دومره. نو نن به درته په دې ویډیو کې پوره معلومات درکوم، خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته د دې په باره کې مکمل معلومات درکم، که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې جنسي او طبي نسخې د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو دا رنګي ډیر نارینه دي چې هغوی په فحش فلمونو کې کتلی وي چې کم فحش جینکۍ غټ غټ ذکرې استعمالوي او په هغې باندې جنسي خواهش پوره کوي او د هغې فلمونه جوړوي او مسلمانان پې تباه کوي. نو دې دپاره هغوی مکمل ټرین شوي او تاسو دا خبره د ذهن نه وباسئ چې ښځه دومره کوتک خوښوي او ښځه دومره کوتک خوښوي. دوستانو په یو سروې کې دا معلومه شوه چې په سلو کې 10% ښځې درمیانه کوتک خوښوي چې د هغې سایز د 4 انچو پورې دی. دا خبره غلطه ده چې ښځه 10 انچه کوتک خوښوي یا 12 انچه کوتک خوښوي او په دې کې 15% ښځې دا رنګې دي چې هغه ورکوټې کوتک خوښوي او په دې کې 15% ښځې دا رنګې دي چې هغه غټ کوتک خوښوي او زیات مقدار پکې د درمیانه کوتک والا دی. نو کم کسان چې دا وایي چې د ښځې غټ کوتک خوښي نو دا خبره بالکل غلطه ده. په دې سروې کې دا هم مخې ته راغل چې ښځه غټ نه بلکې کلک کوتک خوښوي. که ستاسو ذکر وړوکی وي او هغه مړ وي خو بیا دا کار نه کوي. که ستاسو ذکر غټ وي او هغه مړ وي نو بیا هم دا کار نه کوي. او که ستاسو ذکر وړوکی وي او کلک وي نو دا بیا ښځې له ډېر زیات خوند ورکوي او که ستاسو ذکر درمیانه هم وي او دا کلک وي نو دا ښځې له ډېر زیات خوند ورکوي. یو ملګري پوښتنه هم کړې وه چې د 14 کالو جینۍ دپاره څومره ذکر پکار دی. نو زه هغه ته په دې ویډیو کې دا ویم چې په 14 کالو کې جینۍ ایله ایله بلوغت ته رسېدلي نو کوشش دې وکړی شي که کوتک غټ هم وي خو هغې سره دې په کوروالي کې لږ احتیاط وشي ځکه چې په دې وخت کې د هغې د شرمګاه د پردې د شلیدو یره هم وي. هغه خو هسې هم شلیږي خو احتیاط به کول غواړئ. او که ستاسو ذکر بیا ډېر زیات غټ وي یعنې د 6 نه زیات وي نو بیا دې ورسره بې انتها ګزاره وشي. او که ستاسو ذکر د 4 نه واله 15 انچو پورې وي نو دا بیا هیڅ ضرر نه لري چې تاسو د 14 نه واله 15 کالو جینۍ سره کوروالی وکئ. نو دوستانو دا و زموږ ننني نوي معلومات. امید لرم چې تاسو به زموږ دا معلومات خوښ شوي. که ویډیو هم خوښه شوي نو لایک یې کړئ او نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلوماتو نه خبر شي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.